دا ولی کامل غوسه کې شو، یو چاټۍ ما تکړه، بلا 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 قافله ټوله ولاړه ده، ننان مې چاټۍ ما تکړه. एकदम زړه کې رااله ګورې ښا چې دې ته جهاد وای. مولای خو نر مولای، مولای خو نر مولای، د باچا چاټۍ دې ما تکړه، تا نه بلا بل بهادر سوګي. ناګهانه امسا داسې کړه او درېدلو، په سجده پرېوتلو، په جړا شو. زی بس وی دا چاټۍ بس یو سی باچا ته حکمران وخت راوغختو، راولی آغا بوډا ما تا حاضر کئ ز تپوس ته نکوما، زما د شراب چاټۍ دی ولی ما تکړه، یو ننان میں چاټۍ دی ما تکړی دی، زر راولی اتکړی ورته ولګوي. د باچای وخت مخه ته او درولات کړي ورته لګي دلی، ورته وې اے دخله بندا تپوس کا جواب بدر کوما، ورته وې ډمبه تپوس میدا دی، تا تپته و چې دا شراب زما دی، ورته وې زکه خو می مات کل چې دا شراب دستا دی. وی ولی د زما شراب ماتو تعالی پته نو، وی ماته پته وا کدا عام تجار شراب مات کماغي تب نقصان او رسیږي، کې دې شیغه خپل نس کی تو خو زمنګ حکم رانه قیامت براشي الله رب العالمین تب ادرګم چې یا الہ العالمین اغه چې په من باندې مسلط خدایا داغه د شراب او چاټي مستا درزا د پاره ماتي کړی دي. ورته وي اسرا نږدې شه دا ننان مې چاټي دی ماتي کړی، دا یو دی راته ولې پرې خودلې دا یو دی ولې پرې خودلې. وې دا تپوس ته صحیح دی جواب وورا، تپوس جواب دی دادې ما چې کله ننان مې چاټي ماته ولې ما باندې د رب العالمین مینوا، په ما باندې د الله مینا غالب وا، خو چې کله سلمي چاټي ته ملرګې را بغولو نو نفس راته ویل چې و مولا صاحب سمره غټ سړی چې د بل چام نو د حکمران چاټي دې مات کړي، ما ته نفس کې لوی راغلا تکبر راغې زما او د الله په منځ کې رابې تکړ شو، آغا عمل می د الله د رضا د پاره او د اخیری چاټي راته شیطان نفس لوی کړو چې ته دومره سړی نو د چاټي په ځای می گزار نفس تور کو پزمک می الله تزان پرې باسلو. ګور الله سکی مقصد می دا دی هر عمل د الله د رضا د پاره. باچا یو وخت د ټولو شرابینو مینس کې ناشته دا اصل چاټي با د ټولو وزیرانو د پاره وي، دا بد دوی د پاره وي. آغا باچا یو وخت ورته وی لاس را وګود کا زتا سره بیعت کوم چې د شراب په شانته د ټولو ګناهونو نه می توبه ده. دغه شی دی بس هر ګناه اکته او عمل کې اے نفلونه کې او دی وخت شیطان در باندې راغی چې هو سم تکړه سره پرېګه دا به مکو به پیسې دی را ایستلی او صدقه ورکې او دی وخت دا د مردار بچي در تراشي دا شیطان خبيث درته و چې وګوره لکونه چاندا دی ورکړه مو ورکو بس پرېګه دا د دې ورکړه نه ورکړه خدا. شیطان مونږ پسې لګېدلې، شیطان زمون عظیم دشمن دی، نو مونږ او تاسو د ګناه نه اوس نشو بچ کېدی. مونږ باندې ګناه چې را پیښ شي سي خپل غواړو او سي چې را باندې را پیښ شي نو ما خو تاسو وړاندې ول چې ماموته به دې متبع خو مونږ بزان پوي ګناه. نو ما د سليمان رحمه الله واقعه بیانولا، دا ډېر لوی ولی کامل او لوی سړیو دا واقعه ما بیان کړم دا به بیانوم په دې وجه باندې چې د ګناه نه نفرت وکړو د الله د رضا لپاره. والله د انسانان دي چې واقعات بیانوم. سليمان د یسار زوی دی رحمه الله، لوی بزرگ دی، لوی عالم دی، لوی محقق دی، لوی د الله ولی او درویش انسان دی. عزیزانو حج ته روان دی، چې ته روان دی حج ته روان دی. خدای دې موږ او تاسو حج لبوزي، خو چلته به بټوي خپل نشل او خلقونه په چل پیسې را غونډو. زمنګ مسلمانان
سپونو کې به مخ کې ګرځیدل. اوس خو الحمدلله سعودي حکومت ته الله خوشاله کی پابندي سخت لګولې. تب سب کې ناس سره بر روانو په دې ناس تنا سبتلو کې مرو دومره تنظیم نو ویل بجی غلو ورانا مې نه والده دای والده مدا پیسې به غونډولې چا چې په ځان د سوال دروازه کوله او کړه به په خدای نه بندي ښا خدای دې د سوال د مخلوق نه اوساتي خالق نه به غواړو ښا چا نه به غواړو چا نه به غواړو الله نه به غواړو. وزمون رب دې راکې به راته مخلوق سوال دا خوند نه کوي الله او به دې خدای دې بے حیا سړي سره ماړه چې په شرمونو دی او شرم الله دې د درون سړي سره دوستانه پیدا کا. سليمان بن يسار رحمه الله حج ته روان دی. مرګرو شپراغلا په دې لار تیرېدلو او د چا قافله کې ناس زنانه و داغي ور باندې نظر پرې وته یا د کوسی مخ کې تیرېدو داغي په نظر پرې وته چې دا ډېر خپل انسان دی ډېر مزیدار انسان دی. بس دا خزه ور په شش کې واغستلو مازیګر ټیم یا د غرمې ټیم خلق ټول ودوي دی په یو ځای کې پړاو واچولو. مرګرو ته ویلې سشته د خوراک وینا وی لال شي د پلان کې بازار نه س غذا راوړی نو دو کسان غذا پسې اولېګل یو کس بازار ته مزه دو کسان لال شي د کې ناسو تنبو لګېدلو پټونه بزان را فارق لګې د عبادت کوي خزي اغه زنه شش اغسته چو او ما هغه کس کی سار شو په تنبو کې چې کم ستا په زړه کې پروت دی ظلمو تاسو له زما خله قسم دې په دې ستړي شو مکوې دا د شپې دا د پبجي گیمونه مکوې د الله ذکر کوي الله نه یرا کوي ګلانو. سوال درته کوم دا ځواني بم ټول عمر نه ګوري. سليمان بن يسار می تنبو کې ناس دی خزر اغلا چې دا یکی تنها دے ملګری تی نرال د تنبو پټ اوچت کو دنن ورغلا. سليمان بن يسار ناس دے حسین او جمیل نوجوان دے ډیر کم عمر دے د 40 نه عمر لاندې دے سفرم دے یکی تنها دے خزور تراغ لورته راغلم زدر نس مطالبه کوما. سليمان ورتوي ازما خوري کس غذا او طعام غواړي ما سره نشتا من ملګری لګلی دي د خدای د پارا تنبونه بهر شا خزورتوي ازما رورا زستا طعام ته نیم راغلی زیوی سودا تراغلی ما ستانه عزت غواړم او خپل عزت در کوما تانه عزت غواړم او خپل عزت بس اسی ما ته روټي پس خو نه راغلی ما تا پس بلا سفر کړي تما د ډېر لري زین لیدلې چې تا سره دومره حسن الله در کړي. سليمان بن يسار می دان کی چې د خزي گریوان تلاش واچي. سليمان بن يسار میدان کی چې وګوره اخوا دې خوا سوکشته کنا سليمان بن يسار دا نه وی ورته چې وګوره خوا دې خوا دا ورته نه چې بس دروازه بند کا. سليمان بن يسار می الله تا سر په سجود یا الہ العالمین زخود دې شیطان نستا کور تروان ما یا الہ العالمین د یسار زویما زمانہ ما سلیمان دا ز سلیمان بن داود نیما ز سلیمان بن داود ز نبی ابن نبی نیما ز د خواری یسار بچیما ما ته خلقت کی د علم یاد دی یا الہ العالمین یا الله ما په داس امتحان کې مرا والا خدای چې کوم خزه دلته چارا وستا چا مجبور کړي دا نفس او شیطان نو یا الله تعالی باندې اوس د پردي صادر راوا چوا پسجد پروت خزه د اوګې نه خوځي پاسان او هغه الله تعالی دې دا الله رب العالمین د وړاندې دا کلمات یا حی یا قیوم یا حی
یا حیو دی لگے دے یا حیو یا قیوم آغا خزور توی پاس بے بدی ملگری راشی جاڑا ما تا خود نوجوان نرخ کارے گی او تا جاڑی جاڑے والے جاڑا ما جاڑا ذرا غلیم تاتا نظم درنا سلیمان بن یسار میں نورم پا جڑا شو یا الہ العالمین زخویم زمان بہر کا او یا اللہ تازما پسر ادرو لیدا زگورے دخوار یسار بچیما سلیمان بن داود نیما یا اللہ ما باندی پردراوا جوا یو کتاب لکھ لی دی سلیمان بن یسار ہوئی ناگہان را تڑکے واچولے شو چھ درود و سلام پا جناب رسول اللہ شروع کا وی ماویل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد خزا اوتا خزا بار ولار او دیو ما غرنگی جاڑی خزا لارا او دی زا لارم درنا بستے درنا لارم زو جاڑا منور بیکار سڑیا جاڑے اسم لا جاڑے ورطا خیمین آواز گئی اس با ورطا ڈبل ڈبل جاڑما اس خوی پا ما پر دیراوا چولی اس پوری بمی پشمنے کولو روجی بمی نیولے اس بے پدی خوشحالی کی دا اللہ دا رضا دا پارا دا حرم پوری روجنی سما اس خو بورتا دیر جاڑما سلیمان بن یسار رحمہ اللہ لاڑو حرم شریف تا ادا خزی خبر نکم بستے دی خوازم سلیمان بن یسار تواف حج عمر اشوا راغیو داسی ڈڑے والد بیت اللہ شریف کی دا اولیاء اللہ چو دی بزیت زندگی پا بیت اللہ شریف کی تیرولا حرم شریف کی بے تیرولا منگا وہ زیت زندگی پا بازارونو کی تیرو دیکھا ہما میلم داسی دا سلیمان بن یسار و دے خوب اولی دلو چڑیر بہترین او حسین انسان راغ و دسر لاس ملاوی دی ورتوی منن تا سوکی تا خودیر خکولے اور توی ز انا یوسف بن یعقوب ما ز یوسف بن یعقوب ما اور توی آغا یوسف بن یعقوبی چکم دربان دی زلیخا اللہ رب العالمین تا تا مخامخ دو گناہ ٹول دروازی تا تا کو لوکڑی زلیخا او تاویل چی معاذ اللہ تا آغا یوسفی چی تا تا زلیخاوی راشا ما ترانیز دیشا او تاورتویلی قال معاذ اللہ تا آغا یوسف بن یعقوبی اورتوی اوز اغیما ورتوی تسوکی ورتوی ز سلیمان دی یسار زویما ورتوی تا اغا سلیمان بن یسار چپ ابوا مقام کی دربان دے حسین و جمیل خز پہ خشوا او تا گناہ پر خدا اللہ دو گناہ نہ بچ کڑلے ورتوی ز بالکل اغا سلیمان بن یسار ما ورتوی ز در نوست پوس کو ما آغا تپوس دادے چیز اللہ دو زلیخان بچ کڑم ز نبی ابن نبیوما ز پیغمبروما پلار میں پیغمبر تر میں پیغمبر نکم پیغمبر غر نکم پیغمبر زخو چی اللہ بچ کڑ نو تی پس بچ کڑے ورتوی الحمدللہ زچی اللہ جل جلالہ دو گناہ نہ بچ کڑما زد آغے پیغمبر دو درو شریف برکت اللہ بچ کڑما نو پتہ اولگے دا چی دو گناہ نہ بچ کے دو یا والا رسدا سشے دے درو شریف زخو ام چی رازی تاسی ما سرد دی خبری کلک وعدو کئی انشاءاللہ کتانا گناہ اوشوا او بل مالدار بشی سبشی مالدار بشی نزان نا مالدار گوئی زان مالدار کئی حجون با اکئی عمری با اکئی ندرو شریف با انشاءاللہ دیر دیر وایو خان دا زکا چه زمان متعلق یو چا خوب لی دلیو
او هغه خوب لګ داسې د خدای د نعمت شکریا ادا کوم وای چې تا بیان کولو او تا ته په جماعت کې په مجمع کې مسلمانان او غیر مسلمانان ټول ناسو ستا خبره اوریدله او په ټولو دی الوا تقسیموله ان شاء الله الوا سبا درود شریف د جناب رسول الله درود شریف د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نورونو دا تحفه می تاسو له درکړه او دا زما په جون باندې تقسیم کړي دا حلوا د محبت د محبوب مبارک نو چې څوک درود شریف ډیر وای الله به مخ کې نور پیدا کی دویم به الله د ګناهونو نه بچ کړي الله دې موږ او تاسو د هر قسمه گناہوں نے محفوظ کو ساتھی